کله چې موږ چاته وایو تاسو نن زما میلمه یاستئ، تاسو نن زما میلمه یاستئ، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو Sie sind heute mein Gast. Sie sind heute mein Gast. او چې موږ ورته وایو تاسو باید نن شپه راشئ، تاسو باید نن شپه یا نن ماښام راشئ، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو Du musst heute Abend kommen. Du musst heute Abend kommen. دوستانو کله چې موږ چاته وایو زما نن په غاښ درد ده، زما نن په غاښ درد ده یا د غاښ درد لرم، دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټونو کې ولیکئ چې صحیح ولیکئ، که غلط مو ولیکئ زه درته په کمنټ کې لیکم چې نور دوستان هم درڅخه زده کړي او ستاسو هم د همیش لپاره په یاد پاتې شي.